دوستانو کله سم تاسو په واتس اپ کې چاته تصویر ولېږئ نو کله چې هغه کس هغه تصویر ډاونلوډ کړي هغه تصویر وګوري نو د هغه تصویر ریزولوشن ډیر زیات خراب شوی وي یعنی هغه تصویر هغه رقم صفا نه وي لکه څنګه تاسو له دې خو لګلې وي د هغه تصویر ریزولوشن ډیر زیات خراب شوی وي نو دوستانو په واتس اپ کې نوې اپډیټ رااله په واتس اپ کې نوې سټینګ رااله دغه سټینګ تاسو په خپل واتس اپ کې وکړئ نو لدې بعد بیا تاسو په واتس اپ کې هر چاته تصویران ولېږئ نو هغه تصویر به هغه رقم په ایچ ډي کې هغه ترځي یعنی کله چې بیا هغه کس حالت ډاونلوډ کړي هغه تصویر به هغه رقم صفا وي لکه څنګه تاسو له دې خو لګلې وي نو ډیر زوري سټینګ دوستانو باید تاسو خامخا دغه سټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو زه د ویډیو په طرف په ویډیو کې دغه سټینګ درخوایم نو دوستانو دل پر وتا سوال په خپل بل کې واتس اپ خلاص کړئ کله سم تاسو په خپل بل کې واتس اپ خلاص کړئ په دا کونج کې درې ډاټ اپشن ده په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کې اخر اپشن د سټینګز په دغه سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې بل موږ سره د سټوریج ان ډیټا پر اپشن ده په دغه سټوریج ان ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په سټوریج ان ډیټا اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بل موږ سره د فوټو اپلوډ کوالټي په نامه اپشن ده په دغه فوټو اپلوډ کوالټي اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله سم تاسو په فوټو اپلوډ کوالټي اپشن باندې کلیک وکړئ دا به په اټو باندې ولاړ وي اټو مطلب اتوماتیک یعنی کچیر تاسو په موبایل کې د انټرنیټ کنیکشن تیز وي نو هغه تصویر په غټ ریزولوشن کې ځي یعنی صفا بځي او کچیر تاسو په موبایل کې د انټرنیټ کنیکشن سلو وي نو هغه تصویر په کم ریزولوشن کې ځي یعنی تصویر به خرابېږي نو دا دوستانو تاسو په دغه دویم اپشن بیسټ کوالټي باندې ودروي اوکې به کوي کله تاسو دغه اپشن په بیسټ کوالټي باندې ودروي بیا کچیر تاسو په موبایل کې د انټرنیټ کنیکشن سلو هم وي نو کچیر بیا تاسو دغه اپشن په ذریعہ سره دغه ګیلری په ذریعہ سره و هر چاته تصویران ورولېږي نو هغه تصویر به په هغه رقم ایچ ډي شکل کې ورځي یعنی دغه تصویر ریزولوشن سره هغه به نه خرابېږي یو خدای دوستانو دویم کچیر تاسو غواړئ تر دې په ښه کوالټي کې ورولېږئ نو بیا تاسو په ډاکومنټ کې ورولېږئ دغه ډاکومنټ په ذریعہ سره تاسو دوستانو تصویر او ویډیوګانې په ایچ ډي کوالټي کې په واتس اپ کې یو چاته ولېږلی سي نو دا دوستانو موږ سره په واتس اپ کې یو ضروري سټینګ چې دغه په واتس اپ کې تقریبا د څو ټیم کېږي چې دغه سټینګ راغلی ده کېدای شي تر دا اوسه پورې تاسو دغه سټینګ په خپل واتس اپ کې نه وي کړی نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي نو ملایو په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان